بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا اما بعد. زما د اسلام عزتمند مسلمانانو ورونو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کله چې انسان ودی کیږي نو په دغه وخت کې د الله د نبی نه ډیر زیات اذکار دا نقل دي او هغه ټول ویل دا پکار دي. نو کوټول دا انسان نشي ویلې نو یو پکې ډیر قیمتي ذکر دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه ذکر فضیلت په داسې شان بیان کړی دی او فرمایلی دی وی کله چې انسان ودی کیږي او دغه ذکر ووایي او په دې دنیا کې چې څومره انسانان دي او څومره اذکار او تلاوتونه هغه کړي دي او دی انسان دا ذکر یو ځل دا وکړو نو د دې انسان دا یو ذکر د ټول دنیا د ذکرونو سره برابر دی. نو دا دومره قیمتي ذکر دی نو په دې باندې عمل کول دا پکار دی. هغه ذکر کم دی نو هغه دا دی: الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل، اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار. إن شاء الله دا بلا کمنټ کې عمرته مونږ ولیکو او بره ان شاء الله په تاسو په تشویر باندې مونږ درازي. نو خپل یاد کی او د نور مسلمانانو سره د صدقې جاری په تور باندې شریک کی نو ویون کی او اوریدون کی با دا ټول ان شاء الله په اجر کې بدایي.